داور راپورې کړه. خود میایم یک دیتابیس جور میکنیم MS Access. और रिकॉर्ड ऑन लगते हैं हमारे कौन सा तारीख है कि ये आवाज में बस خو خیال دوباره چیز کنم. خب دیتابیس بلانک جور میکنم. بلانک در کجا ثبت میکنی؟ در دسکتاپ ثبت میکنیم به نام دیتابیس 56. اوکی کریت. حالا اگر شما ببینید در دسکتاپ به نام 56 ثبت است. اوس په دې کې موږ ټیبل جوړو. حالا د ما چې میکنم ټیبل جوړ میکنم. صحیح است. ډبل کلیک. خب وقتی که تیبل جور میکنی شما میفهمید در گرید میل بعد از در دیزاین کلیک میکنی و بعد اینجا عنوان میتی به طور مثال امپلای نمبر اینجا برش دیتا تایپ انتخاب میکنی. چی انتخاب میکنی؟ دیتا تایپ. دیتا تایپ چی مانا که دمی امپلای نمبر شما چی ثبت میکنی؟ آتو نمبر لازم. آتو نمبر که اتومات نمبر باید بگیره. صحیح است. به طور مثال امپلای نیم در امپلای نیم ما تکست ثبت میکنیم. اینجا چی انتخاب کردیم برش؟ شارت تکست. به طور مثال جاب بعد में सैलरी و بعد में कमीशन خلاص اشتنا جيكسون ده تشريح كان شارت تكس او كواي اساسي للتونين سوبوري دوني سوبوري شي شيء سركم تي شارت تكس اف زائد بوري تونين سوبوري لام شارت لام يوم نشرو سلور سوا سلونين سوبوري تفضلون دولار का वादा टैक्स भी था चंद صد شارت تكس ما بخاطر نام استفاده مثل فيديو ما نعتبر ممكن اول نام بس كلاس بخاطر ديسكريبشن استفاده تقريبا 6500 6500 تقريبا 3500 بش نور تشتغل انت مكنه دقيقه فيش نور और नंबर से दी रसाला नंबर दी like 1 2 3 4 नसे दामन और डेट एंड टाइम्स दैट क्रिएट मुंगा इंट्रोड्यूस और डेट एंड टाइम كده ده نور تفسير كده كرنسي شدا كلامنا واحد كلي يعني مشخص ولوريا دولار يا افغاني نوعي تمام كرنسي نسو او نمبر شدا اوتوماتيك نمبر نسي کله چې مونږ ریکارډ ډېری نو مونږ نشو کولی ته نمبر ورته واخلو یو دوه بیا کې غلطي وټو نمبر ډایرکټ سیاس نو کله چې یعنی جواب معاش دی اتیشته یاس نیکست نو يعني منطق مثبت كده ده نور ترى تشريح هو الابجكت شيء كلام لينك كود لغسرة يقول فايل سرنا فغيو فايل سرنا شبكة او بیا اتچمنت سره کوم دا شامل سره عند یو نشي زیاتې بیا اتچمنت درکې ډیر او یا هایپرلینک هایپرلینک مستعار بيكون شو؟ ها پرون متعاملي کارو کا بيكون نسوي نه يعني من کولای شو دی ویب سایټ سره یا دی ایمیل سره لینک جوړ کړو دیوار دلته به موږ دی یو کس ادرس ورکړو یو هم کلیک کړای کوم موږ ته کولای شو چې ایمیل ولرو کالکولیټ رائټ ام استاذ بخاري مثلا دفريق جام تفريق او منطقي مثلا جام تفریق ضرب روانی دا اکسل شیت کې چې کا فرموله شما کار کړی تانی کلش د میاشتې نه خلاص پوښښ وکړه د اکسل چې جمع ضرب تقسیم من کړه مدارس نیست اوس تاسو څنګه کوه سم سم کې یو سم د لفاري غلا مثلا فارمولې ټول کې کېږي څومره چې یو ټول یو فارمولې دی فنکشن فارمولې کې راځي فنکشن دلته نه راځي کا فنکشن نو بیا موږ په کیوري کې کوو ښا یعنی فنکشن ویو او فنکشن چې ونه دا ما ضرورت نشته خبر ده غدا اکسل ټول فنکشن نو تک کوي ښا علي ما یک ټیبل جوړ میکنم आज سوال میکنم چې تور است تور مثال باي تاریخ ډیټ
ما بفهمم که کی چی که میفهمه چی که ظرفیتش در کدام یه مشکل داره. آیتم شارت تکس آیتم تایپ پرایس کوانتیتی چیش توایی؟ مقدار مهربانی ټوټل د ټوټل کیلکولیټ آیټم انتخاب کړئ د ټوټل په دې ټوټل کې به څنګه فارمولا تو کار کوي په دې کې به څنګه ګوره بای تاریخ آیٹم موبایل سودا کنیم آیٹم ٹائپ کدام موبایل بود نوکیا پرایس قیمتش کوانټیټي مقدارش و ټوټل کې به سره کوم فارمولا کوي دا تاسو چې خبرې دي دا ټول شان به یو ځای جمع وکړو څنګه وایي مثال پرایس څومره ده د ټول کوانټیټي زره یا پرایس نه تاسو چې کله مې چانه فتنه وکړه زه به پوسم ټول معلومه صحیح خیر دا خود درته دوه خود دا سیم که نده خدا کنه که یک نفر 5000 روپये در یک ماه میتونه و که بفهمم که نمیفهمم یاد گرفتن نمیتونه به خدا قسم که یک ماه خود زیاد و زیاد جمعه به خدا که نشیم کس بوده گیم ذکر دا خدا را کم سیم نده داوود جتاب خاطر بنالت اداره که اتولال مازده و اداره که مکتول مازده مشکل حل کرد دویل چه نه آقا چرا خدا ترازیل دیج نه فرقی درجه و مالده خدا نه کی ضرورت نه بیا په موضوع نه کیږي ځکه دا د نور پروګرامونو سره ډېر تفاوت لري خو شوي نو په دې خاطر باندې خاص باشه کنه اول خو اینجا ما بیایم اینجا فرمولا کار میکنیم مساوی فرو سپلینگ غلط لیکل ضرب کوانتیتی اوکی این تیبل ما سیو میکنم به نام سیل تیبل نو کلوز حالا نمیگه چی است به طور مثال به این تاریخ 2015 आइटम बतौर मिसाल मोबाइल आइटम टाइप खुदा मोबाइल है बतौर मिसाल नोकिया कीमत इस 12000 दो दाना सौदा करिए टोटल चंद में है 24000 वैसे कोई मुश्किल नहीं है सही है على شما سوال बतौर मिसाल बाई तारीख employee name नाम कार्बन job salary commission tax net salary सही है या मिसाल remain यार चिकास या total calculate بعدين شما اینجا در total چیک سم فرمولا باید کار شد اول چی است اول در تیبل ببینید در تیبل چی است تاریخ است نام کارمند است وظیفه‌اش است معاش از او است کمیشن از او است مالیه است و توتال مصاد مالیه معاششون برای کمیشنشون که است توتال یارو کلش مجموعه حساب همون کارپرات یعنی چیش میکنن چیش میکنن یک فرمولش فرمولش حساب حساب نمونه تاپ درس گذاشته که دوست نه گذاشته نیست در کدام فیلم پاستی نه در مکتب مکتب است بیشتر پری است خوب تکرار نه خیر کنی خوزیم شما خبر نکنی زوج وان دیوی پویسی خبر نکنی نام است کارمند صحیح است وظیفه‌اش معلوم است معاش معلوم است کمیشنش هم معلوم است टैक्स हम मालूम है मालियत वो टोटल द टोटल चिक्सम फार्मूला बात भी है कि आमी हर चीज अमलियत इजरा करी बराज टोटल को कश وصل موش جامع کمیشن شابه سے چرا ماش کدی کمیشن جمع میکنه بخاطر که ادویش ازو میشه حق ازو است باز چه است جمع چی چی مالش جمع مالش چی میگی هم مالی ورسره جمع که شابه دا خبر ده اون فکر شو مالی تر منطقیه که صحیح بسیار خوب ده مساوی ببینید مساوی سالاری جمع کمیشن منفی تی ایکس تی متوجه باشه که سپلینگ باید غلط نباشه اگر کدی غلط باشه نه کوچک خوب شما بشه سیو میکنیم بنابر تیبل های سیو شد
حالا دمی شما انتری کردن میتونید ببینید یک 2015 کریم منیجر ماشش 12000 یک کمیشن است و 500 روپیه همچیش مالیه است 11900 روپیه مستحقش میشه پدی بانی پوشو باز دیگر کار است یعنی 2/1/2015 سال ایدی ماناس پدی تاریخ اغلا قبول کنه دیتا دا د سیلری د کوم میاس باندې کوم تاریخ ته د معاش ورکړي هغه تاریخ خب این هم دکتر است این معاش است کمیشن است مالیش ای است آره خب این گپا چی است ما میخوام که امی کلش مالیه برای ما جمع شد که چی که مالیه شده به این ماه که ما معاشات توضیح کردیم از چی که معاشات بود و چی که مالیش بود توتال میبینی یا نمیبینی؟ اگر نمیبینی انا کابرد برم میبینی؟ کلیک اینجا توتال خود شما بیایی دزیر چی هستن؟ اینجا بیایی یعنی اتومات تنها انتخابش کو برش توتال چی که معاشات جور میشه اشکول جور خب توتال چی که کمیشن جور میشه توتال چی که مالیه جور میشه اتومات تو حالا شما دمی انتری بکنی و دا او اتومات پیش میبره بطور مثال 2/2015 علی ड्राइवर माशिश बतौर मिसाल 3000 व 800 रुपये हम 400 रुपये हम मालिया टोटल ई का शुमा माशा दस्ती दमी ई का कमीशन दस्ती वही का मालिया शे बजे बजे पूछे कुंजी के नहीं पूछे वहाँ तो वही सकता है टोल बनी कोई صدا به عمومی تیبل که رسول کلاش معاشور که دا پیوت ټیبل کې نه رسیږي دا ورته خبرې دي خو اوس په پری اوس په پری ده دا پیوت ټیبل کې نه چې دا ټیبل به سره تړي ښا یوه په منځ کې به کنیکشن جوړي او هغه دې اوس خبره ده اوس خو تاسو موږ اول ابتدایي ده کنه په دې کې باید لګي خو دې په امید بالا ته پښتنه باز مې کماند دیگه چی اسلامی امروز ما چی کار میکنیم براتون یک مهم است مثل که هیچ کتی ما خود لغات برای نیست ورک برای داریم که چی قسم براتون که چی که مهم است چی که رول داره چی که مهم است در دیتابیس نام خواست از این ما لیست جور میکنیم چی جور میکنیم it is used to store data list بخاطر چی است دیتا را استور میکنه ثبت میکنه and we can select data from list ما چی کار میتونیم از list data بطور مثال من در اکسل ورک شما خواندی اکسل خواندی کلش را خواندی این چی است لیست باید لیست میگه دیتا لیست وایی چرا اینجا لیست آماده بخاطری که همین چیز است از جنرال شروع تا با تکست از دا چیز است یا 15 از این چیز دیگه اضافه نیست اینجا شما یک چیز نوشته کردی بطور مثال ما میخوام که با یک دیزاین بدم فونت این فونت کدام فونت ایریل اینجا نوشته کنم ARI اتومات آمد یا نامد انتر میکنم اگر اینجا لیست نمی بود شما باید اینجا خود نوشته میکردی که